وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. عبدالحلیم صاحب تاسې پوښتنه کړې ده چې موږ په ایران کې یو، نو زموږ اراده خو دا ده چې کال یا 5 میاشتې یا دونه وخت تېر کړو، لکن که حکومت ګیر کړو نو اړ یې مو نه مو پرېږدي، نو زموږ د اقامت نیت صحیح کېږي که دلته سفریانه لمانځو کړو. محترمه ستاسې په جواب کې درته ووایو کتاب دا صورت لیکلی دی، هغه وایي که سړی یو ځای ته ولاړی، دغه ځای داسې و چې هغه حکومت یې د خلک نه پرېښول، بس یې اړول خپل د وطنه څخه، نو د خلکو یې د اقامت نیت نه صحیح کېږي، دا د لمونځ سفریانه کوي. نو اصلي مسله خو دا ده چې دا خلک باید لمونځ سفریانه وکړي، دا د بل وطن ته چې په غلا ولاړ شي. مګر لاکن یو د ایران مسله ده، د ایران دا زموږ غالب ژوند دا دی چې دا د خلک نه راړی، که را اړولی په ایران کې بیخي په لکاو خلک ګرځېږي، نو خامخا به یې ټینګ کړي وای او راړولي وای. نو د دغه ستاسې د ژوند څخه دا معلومیږي چې د ایران حکومت په دې کې شدت نه کوي، هغه وایي چې شدت کوئ بس یې خامخا اړوئ دا سړی د لمونځ سفریانه وکړي. او پاتې شول د ایران مسله، د ایران دا غالبا زموږ دا زړه تولیږي چې د ایران حکومت دا ټینګ نیت نه دی کړی چې دا خلک ټینګ کې راواړي، هم کې ټینګ نیت کړی وای نو بیا به هلته په لکاو افغانان چې دي دا به اوس هلته نه وای پاتې، بیخي په کم تعداد به یا به ګرده راړولي وای، ځکه دا خو موږ ته معلومیږي خپله خو نه یو تللي، دا خپل په ملک کې راته معلومیږي چې دلته یو چاته نیت وکړو نو خو هغه ګړی دا زموږ حکومت بس د بسته ولایت څخه پیسې اخیستلی شي یا درس ملک څخه بیخي پیسې اخیستلی شي نو داسې مسله ده. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نور ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.